ولسمشر غني تازه بیا په څه باندې توافق وکړ؟ بیا یې ولې سره کرخه جوړه کړه؟ د چا په غوښتنه دا کار کړی دی؟ سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ او خپل نظر هم را سره په اخره کې په کومنټ کې شریک کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني توافق کړی دی چې د سولې بل پړاو مذاکرات به دوحه کې ترسره کیږي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د مصالحې عالی شورا او مذاکراتي پلاوي د رئیسانو او نړیوالو په غوښتنه ولسمشر غني پریکړه کړې چې د مذاکراتو را روان پړاو به دوحه کې ترسره کیږي. عمر وایي چې دا تصمیم مذاکراتو کې د ځنډ رامنځته کېدو څخه د مخنیوي په هدف نیول شوی دی، خو چارواکي وایي چې لا یې هم ټینګار پر دې دی چې د مذاکراتو نور پړاوونه به په کور دننه ترسره شي. او دې ته بیا په کومنټونو کې یو شمېر افغانانو خپل نظرونه لیکلي دي. او سفرخان افغان بیا ورته لیکلي دي چې په هر ځای کې پیلېږي د سولې په خبرو کې خپلواکۍ نه ده موجوده، واک اختیار دی درېمګړي سره دی، سوله موله نشته دی. او د ولسمشر د اقدام ته بیا عارف منګل په نوم له یوې فیسبوک پاڼې څخه کومنټ راغلی دی چې ما درته مخکې هم ویلي وو چې ټول واک امریکایانو عبدالله ته ورکړی دی. اشرف غني هیڅ واک نه لري، فقط د یو بوت په شکل یې رول دی. د غني خیاطان ته تسلیت وایم. او ګل خان لیکلی دی چې په زورګونو افغانان یې د خپل د اقتدار د پراخوالي او واشنگټن د ساتلو لپاره قرباني کړل او لا هم هیله لري چې نور قربان کړي، خو دا هیلې به دې له خاورو سره خاوري شي. او صمیم تنها په نوم له یوې فیسبوک پاڼې طالبانو ته ویل شوي دي چې په طالب کې که یوه ذره افغانیت او غیرت وای، دروغجن او کاذب نه وای، نو په 80% خاوره کې به یې د سولې مذاکرات کړي وای. او سید شفیق ورته لیکلی دی چې یعنې څه، زه یې د اول نه معلوم و چې دوحه دی. دی اوس حیران دی چې زه خو له هر څه بیرون پاتې شوم، اوس راځه مقصد یو غږ وباسه. او سردار ولی حقمل بیا ورته لیکلی دی چې ولا ما خو زموږ حجره سمه فرش کړې وه چې د سولې مذاکرات به زموږ په حجره کې وي. یارانو ولسمشر ستا زور او خپلواکۍ ته مې د سلام وي. له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ، موږ هم ستاسو کومنټونه په پوره حوصله لولو. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.